السلام علیکم، وخت مو په خیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه خبري کنفرانس کې اوباما په امریکا کې د نړیوالې وبا په خپرېدو تورن کړ. د رویټرز خبري اژانس ته راپور پر اساس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جمعې په ورځ د حمل 9 په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د نړیوالې وبا له کبله 65,000 امریکایان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په ورته وخت کې ټرمپ خبریالانو ته دا هم وویل چې د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما د چین د ووهان له تشخیصي مرکز سره مالي مرسته کړې ده. د CNN د راپور پر اساس ټرمپ په امریکا کې د نړیوالې وبا د خپرېدو په هکله له خپلو هغو څو تنو ملاتړو نه ملاتړ وکړ چې واټونو ته راوتلي وو او غوښتل یې کرنټین ختم کړي. هغه په دې اړه وویل هغوی زما په ان ډیر مسؤلیت منونکي خلک دي. ډونالډ ټرمپ ادعا وکړه هغه څه چې اوس مهال په میناسوټا کې ترسره کیږي د اساسي قانون دوهم تعدیل کمزوری کوي. CNN د ولسمشر ټرمپ له ټویټونو نه وروسته خبر ورکړ چې نوموړي په خبري کنفرانس کې وویل چې په پام کې لري په امریکا کې د نړیوالې وبا له کبله 60 یا هم 65,000 امریکایان خپل ژوند له لاسه ورکړي او ډیر ژر به د امریکا حالت پخوانی شي او د روغتیایي معیارونو په پام کې نیولو سره به د دغه هیواد اقتصاد بیرته په وده پیل وکړي. په داسې حال کې چې په امریکا کې د نړیوالې وبا له کبله 70,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه هیواد کې د مصنوعي ساه اخیستنې خورا ډیر ماشینونه جوړ شوي دي او اوس امریکا غواړي له دغو ماشینونو نه څه برخه یې مکسیکو ته هم ورکړي. مننه چې تر دې مهاله راسره یاستئ قدرمنو دوستانو. که چیرې غواړئ چې د سیمې او نړۍ له تازه احوالاتو او پیښو څخه خبر شئ نو پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ.